الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أحمدك يا ربي حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشكرك يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أصلي وأسلم على سيد البشر صلى الله عليه وسلم صلاة ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه أيضا صلاة ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، دمنان خوگو دونکو د خوږې ژبې زده کوونکو د لوی رب العالمین نه امید لرم چې روغ او جوړ بیاستئ. عزتمندو، زمونږ او ستاسو نن بحث ان شاء الله د النحو الواضح في قواعد اللغة العربية د دې کتاب څخه دی. دوهم جز دی، 126 نمبر صفحه ده. عنوان د درس دی المضاف والمضاف الیه. دا یو بحث دی، یو قاعده ده چې په عربی کې عزتمندو ډیر زیات استعمالیږي او ډیر زیات مهم بحث هم دی. ترڅو چې په پوهه نشو څنګه ویل کیږي، نو شاید چې موږ او تاسو نه بیا غلطیانې زیاتې وشي. نو راځو عزتمندو ډیره توجه ته کوو. په دې بحث کې عزتمندو اول به دا خبره کوو چې مضاف څه ته ویل کیږي، مضاف الیه څه ته ویل کیږي. دا به پیژنو. چې اوم پیژندل دا رنګې په هغې کې چې کومې مسئلې دي دا به واخلو. بیا د هغې نه وروسته د دې فایده او ګټه څه شی دی، او د هغې نه وروسته به بیا موږ او تاسو دا په جملو کې څنګه استعمالو، اعراب به څنګه کیږي. اولنۍ خبره دا کوو عزتمندو چې مضاف وایي څه ته. مضاف به دا اسم دی، فعل نه راځي، حرف نه راځي، بلکې څه دی، اسم به وي. اسم موږ او تاسو ته معلوم دی چې هر کله ذکر شي معنا ورکوي، جزئی معنا یعنی مختصره معنا. قلم، هر سړی په دې پوهېږي دې ته قلم وایي. بیت، هر سړی پوهېږي چې بیت څه ته وایي، کور ته ویل کېږي، زمانې سره تعلق نه ساتي، دې ته اسم وایي. نو مضاف به څه وي، همیش دپاره اسم به وي. او بیا به داسې اسم وي چې هغه به نکره وي، معرفه به نه وي. معرفه کېږي چې کله الف لام په یو اسم باندې داخل کې معرفه کېږي، یا علم وي، نوم وي، پلار، کورنۍ، مشرانو یو څه دپاره ایښی وي، هغې ته بیا څه ویل کېږي، علم ویل کېږي. نو موږ ته وایي چې مضاف به اسم وي او نکره به وي. نکره څه معنی؟ یعنی عام، هر څه دپاره به استعمالیږي، په خپله هم جنس کې یا په خپله مجموعه کې. خاص به نه وي، معلوم به نه وي، معین به نه وي، دې ته ویل کېږي نکره. زه اوس ویم کتابون، هر کتاب ته شاملیږي، عربي کتاب، اردو کتاب، د انګلیش کتاب. بیتون، کور، هر یو کور ته شاملیږي. احمد کور، د زید کور، د محمد کور، هر چا دپاره استعمالیږي. نو داسې کلماتو ته څه ویل کېږي، نکره ویل کېږي. رجلون، سړی، کم سړی، سپین، تور، ښه، خراب، هر قسمه نوعه سړي ته استعمالیږي. نو دلته مونږ ته وایي چې مضاف به اسم به وي، نکره به وي. نو چې هر کله ته غواړې چې دا اسم څه کې، دا معرفه کې، معلومې کې، تعینې کې، خاصې کې، نو په دې وخت کې موږ او تاسو مجبوره کېږو اضافت ته. اضافت څه ته ویل کېږي؟ یو اسم راغستل بل اسم ته نسب کول یا منصوب کول یا اضافت د هغې کول. نو په دې سره اولنی اسم چې شي دا څه شي؟ معرفه شي، معلوم شي، معین شي. یو اسم راغستل بل اسم ته منصوب کول، مضاف کول، دې ته څه ویل کېږي عزتمندو؟ اضافت ویل کېږي. نو مضاف او مضاف الیه دواړه اسمونه دي. اولنی اسم چې دی مضاف چې ورته ویل کېږي، اولنی کلمې، اولنی اسم ته مضاف وي، دویم اسم ته مضاف الیه وي. اولنی اسم چې دی مضاف چې ورته وایو، اسم به وي، نکره به وي. دا اسم به موږ او تاسو منصوب کوو، د دې اضافت به کوو، دا به لګوو د چا سره، تر څو چې دا اسم موږ ته معرفه شي، معین شي، معلوم شي. مثال کې انشاءالله ښه واضحه کېږي. راځو عزتمندو ووایه مثال اسان. غلامون، غلام څه ته وایي؟ خادم یا الک. غلام یو خادم دی، خو دا خادم اوس نامعلومه دی
چې دا خادم د چا دی؟ د محمد دی، د استاد دی، د مدیر دی، د فونتون دی، د څوک دی؟ دا غلام نامعلومه شخص دی. ځکه غلام کلمه نکره د اسم د اطلاق په هر قسمه خادم مزدور باندې کیږي، هر قسمه غلام باندې کیږي. زه غواړم چې دا غلام څه کم، دا معرفه کم، معلومه کم، معینه کم. نو په دې وخت کې زه دې خبرې ته مجبوره کیږم چې د دې کلمې نسبت وکم، اضافت وکم بل چاته، تر څو چې دا ماته معلومه شي چې دا غلام د چا دی. نو بیا به زه څنګه وایم؟ غلام زید، غلام محمد، غلام مدیر. په دې طریقه باندې نو اوس غلام معلومه شو. غلام د چا؟ د زید غلام. غلام د چا؟ د محمد غلام. کتاب نکره ده، اسم ده. کم کتاب ده؟ د چا ده؟ سره رقم ده؟ نامعلومه ده کنه، عام استعمالیږي. نو زه وایم کتاب النحو، الکه د نحو کتاب ده. نو اوس دلته دا کتاب څه شو؟ معلوم شو. نو داسې معلومه کېدو دپاره موږ دې قاعدې ته ضرورت لرو چې اولنی اسم چې اسم دی نکره دی، غواړم چې معلومه کم، معرفه کم، نو زه اضافت قاعدې ته مجبوره کېږم. نو دا اسم براخلم بل چاته به منسوب کومه تر څو چې واضح شي. کتاب هر کتاب ته شاملېږي. کتاب النحو هر سړی اوس پوهېږي چې اوس معرفه شو، معلوم شو. نو چې مکتبې ته لاړ شي امقه کتاب راخلي، بل نه راخلي. غلام زید، کتاب محمد، کتاب د محمد. سیارة موټر، هر قسمه موټر ته ویل کېږي. د محمد موټر ته د چا موټر دی؟ نامعلومه دی خو موټر دی. که زه ووایم سیارة المدیر، معلوم شو؟ بالکل د استاز گاڑی نه دی، د شاګرد گاڑی نه دی، د بل چا نه دی، د مدیر صاحب گاڑی دی. سیارة المدیر، دا سیاره مې وسکړله، دا مې معرفه کړله. خو په کومه طریقه باندې؟ د اضافت په طریقه باندې. موټر د چا شو؟ موټر د مدیر شو. قلم نکره د اسم دی، قلم دی خو د چا دی؟ دا اوس نامعلومه دی. زه غواړم چې دا قلم معلوم کمه، نو په کومه طریقه؟ د اضافت په طریقه. نو په دې صورت کې به دا زه منصوب کومه یو اسم ته. نو عزتمندو دې ته څه ویل کېږي؟ مضاف ویل کېږي. نو مضاف کې دوه خبرې دي، یو مضاف شو، دارنګه دویم اسم چې دی چاته منصوب کې، چاته اضافت کې، هغه ته څه ویل کېږي؟ مضاف الیه ویل کېږي. مثال غلام زید، کتاب النحو، کتاب محمد، سیارة المدیر، قلم الطالب، دار المدرس. دار کور ته ویل کېږي، هر کور ته شاملېږي، د هر چا کور ته شاملېږي. خو تی معلومه چاته وی چې دا کور دی، نو هغه به تا نه مجبورا سوال کوي چې د چا کور دی. که ته ورته مخکې نه اضافت وکړي چې دار المدرس د استاز کور دی، نو تا نه به بیا هغه سوال نه کوي. نو مضاف الیه چې دی هغه مفرد هم راځي. غلام زید، کتاب محمد، کتاب النحو، سیارة المدیر. او کولی شي چې دغه اسم چې نکره دی ته غواړي چې مضاف کی، معرفه کی، نو کولی شي چې جمع ته هم وکړي. مثال غرفتو، کوټې ته وای، خو د چا کوټه نامعلومه ده، عامه کلمه ده. صرف دومره پوهېږو چې کوټه دې ته ویل کېږي څلور دیواله لري، چت دی، خلک پکې سکونت کوي، اوسېږي پکې. خو اوس دا معلومول چې دا کوټه د چا ده، دا د اضافت په طریقه باندې کېږي. نو موږ مجبور یو چې وروسته یوه کلمه ذکر کړو چې هغه اسم وي. نو څنګه به وایم؟ غرفة المدرسین. نو مضاف الیه مفرد هم راوړلی شي، جمع هم راوړلی شي. دلته اوس جمع ده، غرفتو کوټه، المدرسین د استادانو کوټه. ادارة الجامعة مفرد شو، د فونتون اداره. غرفة الطلاب د شاګردانو کوټه. ابناء المسلمین د مسلمانانو بچی. همدارنګه مضاف الیه چې د عزتمندو تثنیه واقع کیږي. بیت الطالبین د دو شاګردانو کور. دار المسلمین د دو مسلمانانو کور. غرفة المدرسین د دو استادانو کوټه. نو اولنې اسم غواړم معرفه کم، نامعلومه ده، نکره ده، اسم ده. نو د اضافت په طریقې کولی شم چې مضاف کومه وروسته بل اسم ته، هغه که مفرد وي، که هغه تثنیه وي، که هغه جمع وي، مشکل د کې نه لرم انشاءالله.
او دې کې مشکل و نشته دی. هر کلمې ته چې کې د چا چې وي هغه ته اضافت وکړو نو دغه کلمه به څه شي معلومه بشي واضحه بشي عزتمندو. یو دا خبرم زده کړل ان شاء الله دې کې مشکل نشته چې ورسته مضاف الیه مفردم راځي تثنیه هم راځي جمع هم راځي. همدارنګه مضاف چې دی څنګه چې مضاف الیه تثنیه مفرد جمع راځي همدغه رنګ مضاف هم راځي. مثال کتاب مضاف ده کنه کتاب محمد کتاب مفرد ده که تثنیه ده که جمع مفرد ده. کتاب محمد کتاب محمد تثنیه شلله. کتب محمد جمع شلله. غرفة الطالب مفرد شو مضاف. غرفتا الطالب د شاګرد دوه کوټې. غرف الطالب د شاګرد ډېرې کوټې نو جمع شلله. اس قسمه مشکل پکې نه راځي. نو مضاف هم مفردم راتللی شي هم تثنیه راتللی شي هم جمع راتللی شي. همدارنګه مضاف الیه هم تثنیه راځي هم جمع راځي هم مفرد راتللی شي. یو دا مسله و عزتمندو چې موږ تاسو مضاف او پیژاندو او مضاف الیهم او پیژاندو. مضافم اسمی مضاف الیهم اسمی خو مضاف هغه اسم چې هغه به نکره وي. زه غواړم چې دا معلوم کم معرفه کما نو په دغه صورت کې زه د اضافت ته محتاج کېږم. اضافت څه ته وایي؟ یو چاته منسوب کول یو چاته نسبت کول یو چا پسې لګول دې ته ویل کېږي. لکه زه اوس مثال یو انسان یم خو بل کس په دې باندې نه پوهېږي چې دا انسان د کوم ځای نه دی د کوم ملک نه دی نو زه د خپل ځان غواړم چې معرفه کړم نو څنګه وایم افغاني زه افغانی یم یعنی خپل نسبت خپل دولت خپل ملک ته کوم افغانستان ته نو دې ته نسبت ویل کېږي. همدغه رنګې په اضافت کې دغه شکل دی. یو اسم دی ته غواړې چې معلومه کې نو بل اسم ته به نسبت کې. پښتو کې عزتمندو د دې معنا چې راځي د دا معنا راځي څنګه دا ګور اوسو ګورئ غلام زید من معنا څنګه کو غلام د زید غلام د زید کدا دا کلمه پکې راتله دا کلمه قبلوله ته پوه شه چې دا مضاف دی او دا دویمه کلمه ورسته چې دی مضاف الیه دی. کتاب محمد کتاب د محمد. سیاره المدیر موټر مدیر کده سی ویمه معنا نه ورکي نو زه به څنګه ویم سیاره المدیر د مدیر موټر موټر د مدیر. قلم د طالب. دار المدرس کور د استاد. غرفة الطلاب کوټه د شاګردانو. نو چې هر کله پښتو کې د معنا ورکوله پوه شه چې دلته څه دی مضاف او مضاف الیه دی په دې کې اضافت شوی دی د معنا ورکوي او یا دارنګه د حرف جر معنا ورکوي د فی معنا یا د من معنا یا د لام معنا چې ملکیت دی. رازو عزتمندو کتاب محمد کتاب د محمد. دویمه مسله څه کو په دې کې په دې بحث کې دویمه مسله دا کو پوه شم په دې باندې چې مضاف څه ته ویل کېږي دا به اسم وي نکره به وي د اضافت په صورت کې هغه معرفه کېږي معلومه کېږي واضحه کېږي شک شبه په هغه کې ختمیږي. خو دا مضاف چې ته وروسته بل اسم ته منسوب کې اضافت کې هغه به څه رقم وي اضافت په کومه طریقه باندې کولی شو و اضافت د پاره دوه طریقې دي عزتمندو. یو طریقه دا ده اسم دی نکره دی مضاف دی غواړي معرفه کې نو وروسته اسم چې راځي مضاف الیه چې ورته وایي دویم اسم ته هغه به څه وي معرفه به وي. دې کې خو مشکل نشته دی. معرفه څه ته ویل کېږي یا به علم وي نوم به وي پلار به چاته ایښی محمد احمد بکر زید داسې یا به دارنګې د یو ژبې مشرانو د په یو ژبه کې نوم ایښی وي په عربۍ کې بیتون کور صحیح شولله جامعة فنتون مستشفى اسپتال طبيب المستشفى البلد وطنته المدینه خارته القريه کلیته دا نمونه دي اخوستل شوی دی په یو ژبه کې د تسویل کېږي علم ویل کېږي نو دا معرفه شولله. یا به دارنګې وروسته اسم چې دی معرفه به وي په الف لام باندې سبب معرفه. کتاب الطالب طالب کلمه څه ده نکره ده الف لام په وي معرفه شو. دا کتاب د هغه شاګرد چې زما ستا په ذهن کې دی الف لام دا معنا ورکوي نو وروسته اسم به څه وي هغه به معرفه به وي. یو قاعده دا شوله یو طریقه دا شولله نو ته کولی شي چې اضافت وله وکړي نو بیا ویلم شي چې دا مضاف دی د هغې اعراب به یو شانتې وي او دا مضاف الیه دی د هغه اعراب به بل شانتې وي.
به ورسته دا اسم چې دی معربم ذکر کېدلی شي مبنیم ذکر کېدلی شي. معرب څه معنی عزتمند؟ معرب دې ته ویل کېږي چې هغې کې تغییر راځي. هلکه د فتحې ځای د فتحه غواړي فتحه ورکه، کسرې ځای د کسره به ورکې، مرفوع د ضمه ورکه، منصوب د فتحه ورکه، مجرور د کسره ورکه. همدارنګې وروسته اسم مبنیم راتللی شي چې معرفه وي مبنیم وي. مبني څه معنی؟ یعنی چې جمله کې د واقع کو هغه شانتې به وي چې دا کلمه د اول نه څنګه ویل کېږي. ته دا اختیار او واک نه لري په مبني کلماتو کې چې الکه دلته دارنګ مجرور واقع شوی د ز کسره ورکوم، دلته مرفوع واقع شوی د ضمه ورکوم، دلته منصوب واقع شوی د ز فتحه ورکوم. نه، هغه کې زمونږ استادو اختیار نشته. هغه هم د سی ویل ک څنګه چې نقل شوی د عربانو نه. یو مثال کې راته واضحه ک مثال ته وګورئ. زه غواړم چې اولنۍ کلمه مضاف چې د اضافت وکم چاته ورسته اسم ته چې هغه معرفه وي. لکه مثال کې راته واخله کتاب محمد. محمد علم ده اسم ده معرفه ده، مشکل نرازي. کتاب محمد واضحه ده ان شاء الله. غرفه الطالب همدارنګ دار المدرس، سياره المدير. ورسته اسم څه ده؟ اسم هم ده معرفه هم ده او معرب اسم ده. المدير معرب ده کنه بدلیږي را بدلیږي. جاء المدير، رأيت المدير، سلمت على المدير. جمله کې څنګه راشي؟ مقع اعراب قبلی. نورسته اسم به معرفه وي همدارنګه معرب هم وي. کله کله داسم وي چې ورسته اسم څه دی؟ مبني به وي. لکه مثال کتابه، کتاب د هغې شخص، د هغې کس چې هغه غائب دی. ها ضمیر دی کنه، او ضمیر د کوم قسم نه دی؟ مبنیاتو نه دی. نو ته به دلته اوس نه وایې چې هلکه دا خو مضاف الیه دی، مضاف الیه مجرور دی، زه باید داسې ویم چې کتاب هی ووایم. نه، غلط دی کو. ته به ووایې چې دلته ها ده، دا ها چې ده دا ضمیر دی او ضمیر مبني دی، او مبني همیش دپاره په یو قسم حال ویل کېږي. کتابه ها ضمیر مرفوع ویل کېږي، ضمه پې ویل کېږي، ضمه پې ویل کېږي، ضمه به وي. خو داسې ویلی شي چې دلته ها چې ده ضمیر دی، اسم دی، مبني دی په ضمه باندې، کتابه خو مجرور دی محلن. محلن چې دی یعنی په ځای د چا راغلی؟ د جر راغلی، ځکه مضاف الیه همیش دپاره مجرور وي. بل مثال والا قرأت کتاب الذي اشتریته. قرأت ما ولستو کتاب الذي، کتاب کم کتاب؟ نکره ده کنه عام نه معلومیږي. کتاب الذي کتاب هغه، اشتریته چې ما اغسته دی. اوس معرفه شولله. خو کتاب می څه کو؟ د دې اضافت می وکړو ورسته بل اسم ته. خو دا ورسته اسم څه شی دی؟ مبني دی. مبني څه معنی؟ یعنی همیش دپاره په یو حالات کې ویل کېږي. قاعده اوس داسې ده، باید په کار دا چې دلته زه اخره کې یا د دې له زیر ورکم ځکه مضاف الیه دی. خو نه، زمونږ جواب دا دی چې دا مبني دی. مبني همیش دپاره په یو قسم حالات ویل کېږي. نو دلته موږ څنګه وایو؟ کتاب مضاف دی، الذي مضاف الیه دی. محلن په ځای د جر کې راغلی، ځکه مضاف الیه مجرور وي. خو نور دارنګې یا څه ده؟ ساکنه ده. کتاب الذي، کتاب هذا الرجل، کتاب هذا، هذا اسم اشاره ده کنه، اسم اشاره مبني دی، اخره کې الف دی، الف ساکن دی، مبني په سکون باندې دی. خو په محل په ځای د چا کې راغلی؟ د جر کې راغلی. ولی؟ ځکه مضاف الیه مجرور دی. دې کې عزتمندو مشکل نشته دی. یعنی مضاف یو اسم من کولی شو د هغې اضافت وکړو چاته؟ وروسته اسم ته چې هغه معرفه وي. دا زیات استعمالیږي. مشکل صرف زمونږ او تاسو ته په دې ځای کې واقع کېږي عزتمندو چې کله کله اضافت کېږي وروسته بل اسم ته هغه نکره وي. یو اسم زه غواړم چې معرفه کړمه، خو وروسته دویم اسم ته چې د هغه نسبت کومه، د هغه ته اضافت کومه، هغه اسم به هم نکره وي. نو چې هر کله هغه نکره شولله نو لږ شانتې زما په ذهن کې تشویش پیدا کېږي، یو ویونکي ته یو مشکل پیدا کېږي چې دا وروسته کلمه دا به اوس مضاف الیه وي که نه صفت به وي. مثال کې اوس راځو عزتمندو ښه واضحه کېږي. مثال به واخلو. ګورئ یو مثال دا شو، هذا خاتم جمیل. بل مثال اخلو نو دې په شانته، هذا خاتم حدید. اوس زه نه پوهېږم هذا خاتم جمیل اوایم که جمیل اوایم، هذا خاتم حدید اوایم که حدید اوایم.
دلته اوس نه پوهیږم چې آیا دلته کومه کلمه مضاف ده او کومه کلمه مضاف الیه ده. ځکه منګ او تاسو همیش د پاره چې یو اسم مخکې ذکر شي نکره وي وروسته بل اسم راشي هغه هم نکره وي هغې ته موږ صفت وایو. نو چې صفت مو ته وویلله نو بیا اعراب د هغې په شانتې کو د مخکې موصوف په شانتې لکه هذا خاتم جمیل. خاتم مرفوع ده کنه خبر واقع شوی دی نو جمیل د هغه دپاره صفت واقع شو. صفت تابع وي د اعراب کې د چا د مخکې موصوف هغه مرفوع ده دا مرفوع وایه هذا خاتم جمیل. او د دویمې جملې ته راشه هذا خاتم حدید. دلته اوس داسې ویل کېږي نو زما شک پیدا کېږي چې آیا دلته ولې د قرنګ جمیلون په شانتې نه وایم حدیدون ول نه وایم. نو مونږ همیش د پاره وروسته اسم چې نکره وي هغه مونږ صفت ګرځو. نو دلته مونږ ته وایي چې نه همیش د پاره صفت نه وي کله کله دا مضاف الیه واقع کېږي. نو دلته د اولنۍ جمله چې ده هذا خاتم جمیل دا ګوتمه ښایسته ده نو دا جمیل صفت واقع شو. دویمه جمله کې هذا خاتم حدید. حدید کلمه دلته مضاف الیه واقع شوله. نو دا به زه څنګه معلومومه طریقې څنګه ده دې ته به موږ او تاسو اوس لږ توجه وکړو. عزتمندو طریقې دا ده چې هر کله ته غواړې یو اسم دی نکره دی غواړې چې معلومې کې معرفې کې خو ته د هغه نسبت کې د هغه اضافت کې چاته منصوب کې هغه هم نکره ده. نو چې نکره ده د هغې بیا طریقه دا ده معلومې دی داسې چې دا صفت نه دی بلکې دا مضاف الیه دی. نو یو طریقه دا ده چې سیاق نه به معلومه. سیاق څه ته وایي د جملې مخکې وروسته به وګورې معنا کې به سوچ وکړي چې معنا د چا ورکوي آیا د صفت معنا ورکوي که نه. نو که د صفت معنا ورکوله نو بیا به ووایي چې دا صفت دی. که د صفت معنا نه ورکوله نو پوه شه چې بیا دا صفت نه دی هغه به بیا مضاف الیه واقع کړي. همدغه دوه جملو ته اوس راشه معنی ته وګوره هذا خاتم جمیل دا ګوتمه چې ده ښایسته ده. دا خیستواله صفت ده کنه خیستواله صفت ده. زه دارنګ دلته و صفت د چا مې وکړو د ګوتمې مې وکړو چې دا ګوتمه خیسته ده. نو دلته صفت مې وکړو او جمیل صفت ده د چا صفت مې وکړو د ګوتمې معنا هم دقه څه راځي دا ګوتمه خیسته ده دا سړی خیسته ده دا ښځه ښایسته ده دا سړی تکړه دی دا تکړه ښایسته دا ټول صفتونه دي موږ او تاسو استعمالو. نو دلته پوه شم د معنی نه مې معلومه کړله چې خاتم موصوف دی او جمیل د اوله صفت واقع شوی دی. نو زه بیا کولی شم چې جمیل د هغه به څنګه وایم څنګه چې خاتمون وایم. هغه مرفوع دی مرفوع وایم که هغه منصوب منصوب وایم که هغه مجرور مجرور وایم ځکه صفت د هغې تابع دی. او چې هر کله معنا د صفت په یو جمله کې نه وه او نکره وه وروسته مضاف الیه وروسته کلمه نو په هغه صورت کې به بیا موږ او تاسو هغې په شانتې اعراب نه کوو. لکه د دویمې جملې ته وګوره هذا خاتم حدید. زه آیا دلته داسې ویلی شم دا معنا کولی شم چې دا ګوتمه وسپنې ده نو دا صفت شو نه دا خو صفت نه دی دا ګوتمه د وسپنې ده معنا خو داسې راځي دا ګوتمه د وسپنې ده نو دا خو د هغه صفت نه شو چې زما د وسپنې نه یاده کړم د هغه صفت مې وکړو نه هېڅ قسمه دی کې د هغه صفت نه راځي. حدیدون دا اسم دی یو څیز دی دا هېڅ کله د چا صفت نه واقع کېږي. صفت دا ده چې ته د هغه وصف وکړي صفت یې وکړي ښایسته دی اوږد دی تکړه دی قابله دی دې ته صفت ویل کېږي. نو دلته د صفت معنا نه جوړېږي چې نه جوړېږي نو ته پوه شه چې دا حدیدون کلمه صفت نه دی. نو چې هر کله صفت نه دی نو د هغې په شانتې اعراب به نه کې د موصوف په شانتې. نو دلته اوس دا څه واقع شوی دی دلته اوس دا مضاف الیه واقع شوی دی هذا خاتم حدید. دلته زما مقصد څه شی دی چې دا ګوتمه چې ده زه صفت نه کومه زه دا خبره تا ته معلومومه تا ته بیانومه چې ګوره دا ګوتمه د وسپنې ده څه شی ده د وسپنې نه ده صفت یې نه کومه صرف تا خبرومه چې دا ګوتمه د وسپنې نه جوړه شوې ده هذا خاتم حدید. نو دلته دا خاتم کلمه معرفه شو اوس کنه په څه باندې د اضافت په طریقه باندې وروسته مضاف الیه چې د هغه اسم دی خو نکره اسم دی. څنګه دې معلوم کو چې اسم هم دی او نکره اسم دی
د معنا نه معلوم کو، سیاق نه معلوم کو، دې ته زه صفت نشم ویلی. کوشش به دا کو چې دې کې موږ او تاسو ورخطا نشو. دویمه طریقه اسانه ده، هغه یې زده که. وګورئ چې هر کله یو اسم نکره دی هغې نه وروسته بل اسم راشي، زه اوس نه پوهېږم چې دا وروسته اسم دا مضاف الیه وګرځومه که صفت یې وګرځومه. نو دویمه طریقه دا د عزتمندو چې هر کله معنا د جر پکې راتلله، معنا د حرف جر پکې راتلله، یعنی حرف جر قبلو، نو پوه شه چې به صفت نه دی، او چې حرف جر قبلو نو پوه شه چې به څه شی دی، اضافت پکې شوی دی. مثال کې راته واضحه که ګوره، هذا خاتم جمیل، حروف د جر څه دي؟ من، دارنګي فی دی، اللام، دا درې حروف جر راواخله. چې هر کله منګ او تاسو یو کلمه مضاف کو او وروسته بله کلمه ده هغه هم نکره ده، نو که دلته منګ او تاسو د دوانو په منځ کې من راوړو یا پی راوړو یا لام راوړو، من څه معنی؟ بیانیه، یعنی بیان تا ته کوي، واضحه کوي، خبره ته واضحه کوي. فی څه معنی؟ ظرفیت معنی پکې ده، یعنی په داخل کې. لام څه معنی؟ ملکیت معنی ورکوي. کتاب محمد، یعنی کتاب لمحمد. په دې طریقه باندې نو چې هر کله حرف جر قبلو نو پوه شه دلته بیا څه دی؟ مضاف او مضاف الیه دی. حرف جر نه قبلو نو پوه شه چې دلته صفت دی. مثال کې واضحه که مثال ته راشه، هذا خاتم جمیل، دا ګوتمه چې ده ښایسته ده. که زه دلته داسې ووایم حرف جر راوړم، هذا خاتم من جمیل، نو معنا صحیح ورکوي؟ بیا صحیح نه ورکوي، بیا خو صفت نشو. دا ګوتمه چې ده من جمیل د ښایسته نه ده، مفیده جمله خو نشوه، ناقصه جمله شوله، د فایده نه ورکوي. نو من نه قبلی، نو چې نه قبلی معنا غلط دی، نو پوه شه په دې باندې چې دا مضاف نه دی او دا مضاف الیه نه دی، دې کې اضافت نه دی شوی. چې هر کله من، فی، الی، دای قبله، الکاف قبله، همدارنګې لام قبله، نو بیا پوه شه چې څه شی دی، دې کې اضافت شوی. لکه مثال، هذا خاتم حدید، زه ویلی شم هذا خاتم من حدید، نو خاتم مضاف شو، من قبلی بالکل قبلی، من د څه معنا ورکړه؟ بیانیه معنا ورکړله. زه تا خبروم به دې خبره باندې چې دا ګوتمه د وسپنې ده، د دې صفت نه کومه. نو دی وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې دلته اضافت وشو، نو خاتم ته به څه ووایو؟ مضاف ووایو. وروسته کلمه چې ده اسم دی نکره واقع شوله، هغې ته څه ویل کېږي؟ مضاف الیه. نو چې معلوم دی کړله د هغې اعراب به یو شانتي ووایي، هلته به داسې وی هذا خاتم جمیل، هذا خاتم جدید. او د دویمه کلمه کې چې هر کله من قبلی حرف جر قبلی، نو بیا به د اضافت معنا ورکې، اضافت معنا به ورکې، د هغې اعراب به ورکې. نو مضاف الیه څه دی؟ مجرور ویل کېږي، نو بیا به داسې وی هذا خاتم جدید. بل مثال واخلئ عزتمندو، هذا باب جمیل، دا دروازه ښایسته ده. و دا جمیل کلمه مضاف الیه ده که صفت ده؟ څنګه معلومه کمه؟ اولی معنا ته وګوره، معنا څنګه ورکوي؟ دا دروازه ښایسته ده، معنا صحیح ده؟ بالکل صحیح ده، مشکل نه راځي. دا دروازه ښایسته ده، صفت مې د دروازې وکړو. نو چې هر کله تا صفت وکړو، جمیل کلمه صفت دپاره استعمالیږي، نو دا صفت شو او بابو دا موصوف شو. نو جمیل به بیا څنګه وایم؟ د هغې تابع به وایي. هغه اعراب کې څنګه دی؟ مرفوع دی، دا مرفوع وایه. هذا باب جمیل، رأیت بابا جمیلا، فکرت فی باب جمیل، هغې په شانتې اعرابي وایه. او چې هر کله د داسې ویلله هذا باب خشب، اوس معنا وکړه، آیا دا دروازه د لرګینه ده؟ صفت مې وکړو؟ نه صفت مې نه دی کړی، دا خو صفت نه کوم، د لرګینه ده. کیدای شي ما لرګی د غریبۍ نه جوړ کړی وي، کیدای شي د هغه نه د اوسپنې دروازه بهتره وي، د هغې صفت بیا پکار دی. نو ما صرف ته خبرولې، تا خبروم په دې خبره باندې چې دا دروازه د لرګي نه جوړه شوې ده، د هغې صفت نه کوم، صرف تا خبرومه. نو هذا باب خشب، ښه د معنا نه پوه شومه چې دلته د باب صفت نه دی شوی، دا خشبون د هغې صفت نه دی، بلکې خشبون څه واقع شو؟ دلته مضاف الیه واقع شو. نو بیا به څنګه وایم؟ باب خشبین به وایمه، ولې ځکه مضاف الیه چې دی هغه مجرور ویل کېږي. نو یو طریقه دا شو. دویمه طریقه باندې مونږ ویل چې دا معلومو چې دا صفت دی که مضاف الیه دی، حرف جر پکې راوړه. که حرف جر نه قبلو
پوه شه چې صفت دی. حرف جر قبلو پوه شه چې بیا مضاف او مضاف الیه دی. اول مثال ته راشه چې صفت دی. هذا باب جمیل، حرف جر داخل که هذا باب من جمیل. آیا معنا صحیح شوله؟ دا دروازه د ښایسته نه ده. معنا صحیح ورکوي نه ورکوي؟ که چاته داسې وي هذا باب جمیل یا من جمیل، معنا نه صحیح کېږي چې دا دروازه د ښایسته نه ده. دا څه شی وي؟ نو کېدای شي ما تا ته بیا خلک مجنون ووایي. او که داسې مو ویله چې هذا باب من خشب، دلته اوس من قبلی، دا دروازه د لرګینه ده، من د معنا ورکړله. نو چې هر کله د معنا ورکړله حرف جر قبول کو، نو جواب به م څه وي؟ هلکه الته جمیل صفت واقع شوی دی او دلته خشب کلمه چې ده یو شانتې جملې دي. هذا باب جمیل او هذا باب خشب، یو شانتې طرز دی. خو دلته مضاف الیه ورته وایم. ولې وایم؟ معنا نه مې معلومه کو او دارنګې دا اضافت کې حرف جر قبلی او دلته حرف جر نه قبلی. دا طریقه د عزتمندو دا الله رب العالمین قرآن کریم کې هم ډیر زیات استعمال کړی ده. لکه مثال ته اوس وګورئ، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل، مکر کلمې ته راشه مضاف دی، یقینا مضاف دی. ورسته کلمې ته راشه الليل کلمه ده، دا اوس څنګه دی؟ مضاف الیه دی، بالکل مضاف الیه دی. نو څنګه وایم؟ نو دلته موږ او تاسو داسې فی قبلی حرف جر قبلی بالکل قبلی. بل مکر فی الليل، بل مکر فی اللیل چې حرف جر قبلی، نو پوه شه دلته بیا مضاف او مضاف الیه واقع شوی دی. همدارنګه یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن، اصل کې څنګه دی؟ صاحبین دی کنه نون حذف شوی دی د اضافت په خاطر باندې. نو دلته موږ داسې ویلی شو صاحبی فی السجن، بالکل ویلی شو فی قبلی قبلی. نو چې قبلوی اگر که دغه وخت کې نشته او قبلوی مشکل نه راځي، معنا صحیح ورکوي، نو ته ویلی شي چې دلته دا مضاف دی او دا مضاف الیه دی. ښه عزتمندو څه مې زده کړله؟ دا خبره مې زده کړله چې مضاف څه ته وایي، مضاف الیه څه ته وایي په اوله خبره کې. همدارنګه مضاف مفردم راځي، تثنیهم راځي، جمعم راځي. مضاف الیه مفردم راځي، تثنیهم راځي، جمعم راځي. دویمه مثلا دا زده کړله مضاف یو کلمه چې زه مضاف کومه نو وروسته کلمه هم دارنګه معربم راتللی شي، که هغه علم وي او که دارنګه په الف لام باندې معرب وي مشکل نه راځي. که هغه معرب وي تغییر قبلی او که نه قبلی مبني وروسته راتللی شي. دویمه مسله پکې دا و په دغې کې کله کله مضاف دارنګې وروسته کلمې ته د هغه اضافت کېږي، خو هغه وروسته کلمه به څه وي؟ نکره به وي. نو چې هر کله نکره وي امسی کېږي اضافت پکې، خو هلته صرف دغه یو شک پیدا کېږي کله کله موږ همیش دپاره چې وروسته کلمه نکره وي نو موږ وایو دا صفت دی د مخکې دپاره، نو بیا اعراب د مغه صفت کو، د هغې اعراب بدل دی او د اضافت اعراب بدل دی. ګوره نو بیا موږ صفت کو، نو موږ ته وایي چې راشه د هغې دواړو تر منځه جداوالی پیدا که. جداوالی په څه باندې کېږي؟ معنی ته وګوره. که معنا د صفت ورکوله نو بیا ووایه چې دا صفت دی، نو بیا د صفت اعراب ورکه. د صفت اعراب څنګه دی؟ د موصوف په شانتې دی، چې هغه مرفوع دا مرفوع، چې هغه منصوب دا منصوب، چې هغه مجرور دا مجرور. او چې هر کله معنا د صفت پکې نه وه، صرف تا خبرئ، معنا د خبر پکې و تا خبرئ، نو په دغه صورت کې بیا څه وکړه او صفت معنا نه قبلی، نو بیا پوه شه چې دا مضاف دی او دا مضاف الیه دی، په دې کې اضافت شوی دی. نو بیا به جمله کې چې استعمالی اعراب به د اضافت ورکې، نو مضاف الیه همیش دپاره مجرور ویل کېږي، نو بیا به کسره ورکوله. دویمه طریقه دا ده چې معلومې چې دا صفت دی که دا مضاف الیه دی، نو حرف جر راواخله. که حرف جر قبول کو نو جواب به م څه وي؟ هلکه دلته اضافت کېدلی شي، دا اضافت دی، دا مضاف الیه دی، نو بیا به کسره ورکې. چې هر کله حرف جر نه قبلی، قبلیدل څه معنی؟ معنا صحیح نه ورکوي، جمله کې صحیح نه برابرېږي، نه پټ کېږي، نو په هغه صورت کې بیا ووایي دا صفت دی. ښه مضاف مې وپېژاندو، مضاف الیه مې انشاءالله وپېژاندو، مشکل به نه لرم. فایدې څه شولله؟ فایدې دا ده چې اوس معرفه شو که نه، اوس معلوم شو. مخکې به چغې دی والې کتاب کتاب کتاب، څه ورته ووایي چې کتاب راکړه، د چا کتاب درکمه؟ نو ته کتاب محمد، معلوم شو که نه د محمد کتاب راکړه. کتاب النحو، د نحو کتاب راکړه. تکلیف آسان شو، معرفه کې اسانتوالی دی. نو ته به ځې مکتبې نه دارنګې بل ځای نه به کتاب راخلي، استاذ ته به یې ورکې، ملګري ته به یې ورکې. سیارة موټر دی، موټر دی، ته به ګرځې دا د چا موټر دی؟ اوس
سیارة المدیر د مدیر موټر دی کنه چې هر کله د داسې ویل چې د مدیر موټر دی نو په هغه صورت کې به ته کولی شي چې څه چلو کې معلوم شو مشکل موټر کې پیدا دی مدیر صاحب پسې ورشه چې مدیر صاحب ستا په موټر کې مشکل پیدا دی نو موږ او تاسو ته د اضافت فایده سره وته یو کلمه موږ ته معرفه کوي معلومه کوي واضحه کوي نو دې ته ویل کېږي عزتمن اضافت معرفه درې شیان کېدلی شي کله علم وي نوم وي واضحه نوم وي او کله دارنګې په هغه صورت کې چې الف لام په داخل کو او کله دارنګې د اضافت په صورت کې کېږي نو عزتمندو فایده د مضاف او د مضاف الیه هغه دا راوتله بله مسله اوس موږ او تاسو چې کوو عزتمندو هغه د اعراب ده خو اوس اعراب راته ووایه زه جمله کې مضاف څنګه ووایم مضاف الیه څنګه ووایم اعراب یې څه رقم دی و اعراب یې اوس زده که مهم شی اوس دا دی مضاف دی معلوم کو مضاف الیه دی معلوم کو طریقه دی معلومه کړله اوس راشه څنګه استعمال کم مرفوع ووایم منصوب ووایم مجرور ووایم څه رقم ووایم اعراب څه رقم دی ګوره موږ او تاسو د هرې کلمې بیل بیل اعراب زده کوو د جمع مذکر سالم اعراب را باندې بیل زده کوو دا قاعده ده د مثنى اعراب را باندې بیل زده کوو چې په الف او نون باندې رفع ده او په یا او نون باندې نصب او جر ده د جمع مذکر سالم په واو نون باندې رفع ده او په یا نون باندې جر ده دا جر او نصب ده همدارنګه په جمع مؤنث سالمه چې ده الکه په ضمه باندې رفع ده او دارنګه نصب او جر په کسره باندې ده نو اوس موږ او تاسو د مضاف او د مضاف الیه اعراب مراخی دا ډیر استعمالیږي نو مضاف به دسې وای او مضاف الیه به دسې وای راځو اول مضاف ته چې دا اولنۍ کلمه ده اول اسم ده په جمله کې واقع کیږي غلام زید كتاب محمد كتاب النحو سيارة الأستاذ سيارة المدير هر قسمه چې وي نو اعراب به څنګه د مضاف اعراب چې دی و څنګه چې جمله کې واقع شوی دی امقص اعراب به کې جمله کې څه معنی که جمله کې فاعل واقع شوی فاعل مرفوع که منصوب که مجرور مرفوع نو ضمه ورکه مفعول واقع شوی او فتحه ورکه مجرور واقع شوی او کسره ورکه د مضاف الیه اعراب څنګه د عزتمندو چې جمله کې څنګه واقع شوی او مق شانتي اعراب ولورکه یره مثال کې را توضیح کا کتاب محمد کتاب محمد واضح شول ان شاء الله او کتاب چې د اسم د جملې په سر کې رااله اسم چې د جملې په سر کې راشي هغه ته موږ سوای مبتدا څنګه ویل کېږي مرفوعه نو دا به مرفوع وای کتاب محمد کتاب محمد صرف یو ضمه په وایو دو په نه وایو ولی ورسته به خبره کو دو ضمه په نه راځي تنوین په مضاف کې نه راځي کتاب محمد یو دا شو رأیت کتاب محمد واسم څنګه ویل مضاف منصوب میکو ولی رأى فعل تو فاعل كتاب مفعول كتاب محمد فكرت في كتاب محمد في كتاب محمد مشکل خو نشته ان شاء الله په دې کې نو مضاف اعراب څنګه د عزتمند څنګه چې جمله کې واقع شو که د رفع په ځای کې رااله ضمه ورکه د نصب په ځای کې رااله فتحه ورکله د جر په ځای کې چې رااله نو بیا څه ورکه کسره ولا ورکه په دې طریقه باندې خو د مضاف اعراب مزده کو د مضاف الیه اعراب څنګه دی و دا زده کو د مضاف الیه اعراب همیشه لپاره جر کسره ده همیشه لپاره څه شه ده کسره ده د جر علامه به ورکه د جر علامه څه ده کسره ده کنه کوم ځای کې چې کسره قبل اوله د جر علامه کسره قبل دله کسره به ورکه کدارنګ کله کله د جر علامه سوي منګو تاسو په تسنیه کې سویلو یا او نون وی نو التبیانون به ورکه کو مضاف الیه تسنیه واقع کې کله دارنګ جمع مذکر سالمه کې د جر علامه څه ده یا او نون ده نو التبم دارنګ بیانون به ورکه نو مضاف الیه همیشه لپاره مجرور ویل کېږي که د جر علامه کسره و کسره به ورکه که د جر علامه یا او نون ده به یا او نون ورکه مثال کې را توضیح کا ګوره کتاب محمد کتاب مضاف ده محمد څه ده مضاف الیه ده مضاف الیه څنګه وایم مرفوع منصوب مجرور نه قاعده زده کا مضاف الیه همیشه لپاره مجرور ویل کېږي نو دا مجرور وایم نو محمد کلمه مفرد کلمه ده او مفرد همیشه لپاره د جر نه خاصه شه ده کسره ده نو کتاب محمد الف لام پکې نشته نو محمد تنوین ورکومه کتاب الرجل الف لام ده نو صرف یو زیر ورکومه کتاب الطالب غلام الرجل سيارة المدير
علامه د مضاف الیه څه شه ده؟ کسره ده. ولی ځکه مفرد کلمه ده او د مفرد اعراب څنګه ده؟ جر په کسره باندې ده. خدارنګي د جمع مذکر سالمه هغه جر په څه باندې ده؟ په یا او نون باندې ده کنه. مخکې واضحه کړو ان شاء الله مشکل بنوي چې هر کله جمع مذکر سالمه مضاف الیه واقع شي نو مجرور کا علامه د جر به سوي یا او نون ورکا. نو بیا به څنګه وي؟ کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب مضاف، المسلمین مضاف الیه. د مضاف الیه اعراب څنګه ده؟ مجرور ویل کیږي. نو دلته د څنګه ویل؟ دلته من مجرور ویل. علامه د جر څه ده؟ یا انون ده. ولی ځکه جمع مذکر سالمه ده. همدارنګه تسنیه کې راشه د جر علامه څه شه ده؟ یا او نون ده. رفع په الف نون ده. نصب او جر په یا نون باندې ده کنه. کتابان، کتابین، کتابین، نصب او جر په یا نون باندې ده. نو زه څنګه ویل شم؟ کتاب الطالبین، کتاب د دو شاګردانو. نو الطالبین مضاف الیه واقع شو. مضاف الیه څنګه په جمله کې مجرور ویل کیږي؟ دلته څنګه ده؟ دلته مجرور ده. علامه د جر څه ده؟ یا او نون ده. ولی ځکه تسنیه ده. دار المدرسین، دار المدرسین، کور د دو استادانو. المدرسین مضاف الیه مجرور شو. الحمدلله په اعراب باندې پوه شو. د مضاف اعراب چې دی هغه د جملې موافق ویل کیږي. جمله کې دا کلمه څنګه واقع شوې ده؟ کو فاعل مرفوع وایا، که مفعول منصوب وایا، که مجرور کسره ولا ورکه مجرور وایا. او د مضاف الیه اعراب څنګه دی؟ هغه همیش د پاره مجرور ویل کیږي. خو علامه د جر ته بګوري که کسره علامه د جر و کسره به ورکه، که یا نون علامه د جر و یا نون به ورکه. په دغه طریقه باندې که بل علامه و هغه به ول ورکه. خدا خو مزدق الحمدلله څلور مسلې مضاف مو پیجاندو، مضاف الیه مو پیجاندو. دا مو پیجاندو چې دا مضاف کلمه چاته مضاف کیږي؟ هغه به یا ورسته اسم به معرفه بوي یا به ورسته اسم نکره بوي. هغه مزده شو. فائدې مو واغستله، اعراب مو واغستو و یو څو خبرې په مضاف کې ازده کا. مضاف الیه کې نه، مضاف کې ازده کا. مهمه نکته دي چې موږ تاسو بیا په دې کې ډېر غلطیږو. و کوشش وکړه چې دا ازده کې هغه ته فائدہ مو وي، احکام مو ته وي، تنبیحات مو ته ویل کیږي. و دا ازده کا. یو د اغه نه څه شه دی؟ یو د اغه نه دا چې ځان وساته د څه شي نه په مضاف باندې وګوره. تنوین هیڅ کله نه ذکر کې. تنوین څه ته وایي؟ فتحتین، کسرتین، ضمتین. دا ده کنه اصلي کې نون ده، نون ساکن ده، خدا بدل شوی ده په فتحتین او کسرتین او ضمتین باندې. دو زبرونه، دو زیرونه، دو پیشونه هیڅ کله به په مضاف باندې دو زورونه نه وای، په مضاف باندې به دو زیرونه نه وای، په مضاف باندې به دو پیشونه نه وای. هیڅ کله به داسې نه کې. یو بدل لکه مثال هذا طالب العلم، هذا طالب العلم. هذا مبتدا شو له؟ صحیح شو له؟ طالب العلم. طالب څه ده؟ خبر ده کنه، خو مضاف ده. العلم مضاف الیه شو. نو هغه مبتدا شو، دا خبر شو. مضاف سره د مضاف الیه خبر شو. خبر څنګه ویل کیږي؟ مرفوع ویل کیږي. نو دلته طالبو مرفوع ده، بالکل مرفوع ده. نو تا خو مونږ ته ویلو کنه چې قاری صاحب هر وخت کې چې الف لام په یو کلمه کې را نشي نو بیا به تنوین ورکې د رفع په صورت کې. بالکل می ویلو هذا طالب، په دې صورت کې به دارنګ تنوین ورکول شي. خدا وسیزده کا وسره چې هر کله مضاف واقع شو مضاف تنوین نه قبلې. مضاف باندې تنوین هیڅ کله نشي راتله. نو هذا طالب العلم. کزان ته وی هذا طالب، دا یو شاګرد دی. هذا طالب مجتهد، دسی اوس ویل شي ځکه مضاف نه دی واقع شوی. هذا طالب مجتهد، دا شاګرد دی، تکړه شاګرد دی. مجتهدون ولا صفت شو، تنوین ویل شمه. خود دلته نشم ویل چې هذا طالب العلم، ځکه دلته مې اوس مضاف کو. العلم دا مې مضاف الیه کو. نو مضاف هیڅ کله تنوین نه قبلې. هذه امرأة فرعون، هذه امرأة فرعون. امرأة تنوین پکار دی ځکه الف لام خو په نشته، باید تنوین ورکم ځکه خبر واقع شوی دی. خو تنوین نه ورکوم. ولی نه ورکې؟ اگر که دارنګ خبر دی مرفوع دی الف لام پکې نشته دی، جواب می څه دی؟ ځکه دا مضاف دی، مضاف تنوین نه قبلې. هذا غلام زید، هذه غرفة المدرس. په دې طریقه باندې یو دا زده مضاف له به هیڅ کله تنوین نه ورکې. دویمه دا خبره زده که عزت مندو چې هر کله په مضاف کې نون وي څه شي وي؟
نون وي. نون کله ذکر کیږي؟ په تثنیه کې طالبان، طالبین، رجلان، رجلین، دې کې ذکر کیږي. همدارنګه په جمع مذکر سالمه کې ذکر کیږي مسلمین، صالحین، مؤمنین. خو چې هر کله په مضاف کې نون راللې د اضافت په صورت کې ته غواړې چې دا مضاف په جمله کې واقع کې و نون به بیا نه ذکر کې، نون به څه کې نه ذکر کې. نون کوم ځای کې راځي؟ تثنیه کې. مثال راته واضحه که کتاب مفرد، تثنیه سره راځي کتابان. خو اوس اضافت پکې وکړه، کتابان نکره ده که نه؟ زه غواړم چې د دې معرفه وکړم په کومه طریقه باندې؟ د اضافت په طریقه باندې. نو څنګه ویلی شمه؟ کتابا المکتبتی. نون دې څه کو؟ نون می حذف کو. ولې حذف کو؟ ځکه ما ته وایي چې دا ټکی زده که چې په مضاف باندې مضاف کې نون نه استعمالیږي، نون پکې نه راځي. چې کله یو کلمه مضاف کې او په اصل کې هغه کې نون دی، د اضافت په صورت کې به نون څه کې؟ هغه به لرې کې. نو څنګه به وایي؟ کتابا المکتبتی. بیت مفرد، بیتان، اضافت له وکړه بیتا المدیر، غرفة، غرفتان، غرفتا المدرس، قلم، قلمان، اضافت وکړه قلما المدرس، سیارة، سیارتان، اصلي کلمه داسې ده، اضافت له وکړه سیارتا المدرس، ید، یدان، تبت یدا ابي لهب. یدان الله نه دی ویلي، یدا ابي لهب. نون څه شو؟ هغه حذف شو. ولې؟ ځکه دا قاعده ازده که مضاف کې هیڅ کله نون نه راځي. چې کله نون ذکر شوی وي، خو نون د تثنیه او نون د جمع. مسلم، مسلمون. اوس راشه جمع ته. مسلم جمع مفرد ده، جمع سره راځي مسلمون. کومه جمع ده؟ جمع مذکر سالمه ده، اخره کې سره نون ده. اضافت ولا وکا نون بس کېږي، نون به حذف کېږي. مسلمو البلد، مسلم الغرب، مسلمون الغرب نشم ویلې، نون حذف کېږي د مضاف په صورت کې چې کله اضافت ولکه مسلمو الغرب. همدارنګه مسلمین منصوب او مجرور واقع کې څنګه رأيت مسلمي الغرب، مسلمي الغرب. سلمت على مسلمي الغرب. نون څه شو؟ هغه حذف شو. ولې؟ ځکه په مضاف کې نون د تثنیه او نون د جمع ناراضي. اجتمع صالحو المدینه، د مدینې نیکان خلق راجمع شو. اجتمع فعل، صالحو فاعل واقع شو. خو فاعل دلته څه ده؟ مضاف ده. اصلي کې صالحون ده، جمع مذکر سالمه ده. نون څه شو؟ هغه می حذف کو. اجتمع صالحو المدینه منصوب واقع کا. رأيت صالحي المدینه، اصل کې صالحین ده کنه، یا او نون باندې نسب راځي د جمع مذکر سالمه. خو چې کله مضاف واقع شو نون څه کېږي؟ حذف کېږي، مجرور واقع کا. اکرمت یا دارنګ فکرت فی صالحي المدینه، صالحي المدینه نون حذف کېږي. نو لن از دکا نون د تثنیه، نون د جمع مذکر سالمه هیڅ کله په مضاف کې نه استعمالیږي، مضاف کې نشي راتلی، هغه حذف کېږي. درېمه دا خبره مې زده کړه چې الف لام په مضاف کې نه راځي. داسې نشي ویلی چې هذا الخادم زید، الخادم زید، او بیا ووایي چې الخادم مضاف دی. چې الف لام دې په داخل کو نو په دې صورت کې هغه بیا مضاف نه واقع کېږي. نو داسې به ووایي هو خادم زید، هو خادم زید، په مضاف کې به الف لام نه راوړي. کتاب زید، الکتاب زید نشي ویلی. سیارة المدرس، السیارة المدرس نشي ویلی. درې مهم ټکي دا زده کړه عزتمندو. یو دا دی چې هر کله منګه یو کلمه مضاف واقع کو غواړو چې معرفه کو، نو مضاف څه نه قبلی؟ تنوین نه قبلی. په هغې به تنوین نه وایو، یو ضمه به وایو، یو فتحه به وایو، یو کسره به وایو، تنوین په ځای باندې. دویم نون د تثنیه، نون د جمع، هغه دارنګې د اضافت په صورت کې چې په مضاف کې نون وي هغه حذف کېږي، هغه نه ویل کېږي. همدارنګې په مضاف باندې الف لام نه داخلېږي، ځکه الف لام خپله معرفه ده. صحیح شو نه؟ الف لام خپله معرفه ده. رجلو، رجلو الداري، سړی د کور. یا طالب الجامعه، او تو وی چې الطالب الجامعه، نو تا خو اضافت په دې خاطر وکړو چې طالب دې موږ ته معلوم کو، واضح دی کو چې د پوهنتون شاګرد دی.
نو چې الطالب دی ویل نو تا خو مخکې نه بیا معرفه شول نو فایده نه راوځي نو چې نه راوځي نو موږ ته وایي چې په مضاف باندې الف لام نه داخليږي. عزتمند خلاصې سره وتل اول مضاف مو پیژاندو الحمدلله چې مضاف اسم وي نکره وي. زه غواړم چې دا معرفه کم د معرفه موږ سره څو طریقې دي یا په الف لام داخلو یا دارنګ اضافت ورکو. نو چې کله اضافت ورکې نو خامخا بل اسم ته به منصوب کې نسب کې به نو چې منصوب دکله هغه ورسته اسم بسوي هغه بم اسم وي هغه معرفه مراتل شي نکره مراتل شي. که معرفه و مشکل خو نه راځي هغه بیا مجرور وای. که نکره و نو کله کله مشکل دې سره پیدا کیږي چې آیا دا به صفت وي که دا به مضاف وي. نو موږ ته دوه طریقې او خو دې چې پاغه کې فرق پیدا کا یو د معنا په اصطلاح باندې دویم دارنګ که حرف جر قبلو مشکل پکې نه راتو معنی صحیح ورکول جمله نو بیا پوه شه چې دا څه شی دی دا مضاف او مضاف الیه دی. هذا باب خشب هذا باب من خشب باب من خشب نو بیا مضاف او مضاف الیه دی. او چې حرف جر نه قبله هذا باب جمیل باب جمیل باب من جمیل نشم ویلې نو چې نه قبله نو پوه شه بیا هغه صفت دی. فائدې سوا فائدې دا ده چې موږ ته یو کلمه معرفه کوي. کتاب نکره کتاب النحو معرفه شو په کومه طریقه د اضافت په طریقه باندې دا فائدې راوته. تخصیص همدارنګ تعین معلومواله پکې پیدا شو. اعراب سده مضاف امیش لپاره د جملې موافق ویل کېږي که فاعل مرفوع وایو که مفعول منصوب وایو که مجرور کسره ورکو مجرور وایو او مضاف الیه دا ټکی زده که چې امیش لپاره مجرور ویل کېږي که علامه د جر کسره و کسره ورکو که علامه د جر یا نون و یا نون ورکوله. همدارنګ فائدې سره وتله بله فائده ملاحظات تنبیحات څه شی دي څه کول پکار دي په عربه کې چې استعمالوم وي. صرف دا خبره زده که چې مضاف کې به درې کارونه نه کوي. یو تنوین به نه ورکې. دوهم نون د تثنیه نون د جمع د اضافت په صورت کې هغه حذف کېږي. دریم همدارنګ الف لام په مضاف کې هیڅ کله ناراضي. دا عزتمند د مضاف او مضاف الیه خلاصه ده. درس لک شانته مهم دی نو په دې خاطر باندې وخت مې پکې واغستو او پاتې دارنګ مثالونه شول کتاب قاعده شول لا بحث شول دا به ان شاء الله په بل وخت کې وایو. صرف قاعده راځي مختصره واله چې نورم واضح شي. قاعده کې سوی المضاف مضاف ستوي اسم نسب الى اسم بعده دا یو نوم دی بل نوم ته څه کېږي نسبت کېږي. فتعرف بسبب هذه النسبه او تخصص یا دارنګ دغه ولنې اسم چې دی دا به معرفه وګرځي د نسبت په صورت کې. غلام نکره غلام زید بل اسم ته نسبت وکړو وس معرفه شو له خاص شو معلوم شو. بیا موږ تسوي المضاف مضاف چې دی يحذف تنوينه ګوره مضاف کې به تنوین نه ذکر کې هغه به حذف کې عند الاضافه چې کله هغه مضاف کې اذا كان منونا قبلها مخکنه منون دی. طالب جديد غواړم چې اضافت وکم طالب العلم تنوین به حذف کې. وتحذف نونه اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم نون بم حذف کې چې کله مثناوي طالبان طالبا الجامعه او جمع مذكر سالم مسلمون مسلمو الجامعه مسلمو الشرق والغرب. همدارنګ الف لام من قبله. باخره کې سوي المضاف اليه اسم ياتي بعد المضاف وهو مجرور. مضاف اليه ستوي ودا یو نوم دی د مضاف نورست راځي دته یو نسبت شوه دی د یو کلمې پاغه باندې دا خاص شوه دی و هغه به همیش د لپاره مجرور وي خو علامه د جر ته به ګوري که کسره غوخته کسره به ورکه که یا نون غوختو یا نون به ورکه. د عزتمند د نن ورځ درس خلاصه و امید لرم چې ان شاء الله پوه شوي استې په الله دی وکي چې ذهنم په دې باندې خلاص شوی پاتې مثالونه شول شرح شول دا به ان شاء الله په بل خبرونه کې واخلو تر هغه پورې په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزتمن خوشاله کامیاب آباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.